د چترال د قومي اسمبلی منتخب غړي مولانا عبدالاکبر چترالي د جغور د واشش او هنجور سړکونو جوړولو پرانیسته وکړه. د سړکونو لپاره هغوی 4 لک روپۍ فنډ منظور کړی دی. په دې اړه د واشش کې یوه غونډه هم وشوه. دې غونډه کې د چترال پخواني ضلع ناظم مغفرت شاه، د جماعت اسلامي ضلعي امیر اخندزاده رحمت الله نه علاوه ګڼ شمېر خلکو هم ګډون وکړو. په دې مهال عبدالاکبر چترالي د خلکو شکریا ادا کړه چې د دوی په ووټونو سره هغه 2000 د قومي اسمبلی غړي منتخب شو. هغوی زیاته کړه چې د دې باوجود چې زه حکومتي ګوند غړی نه یم، خو د خپل قوم په ښه توګه خدمت کوم. هغوی وایي چې ما د وفاق نه د چترال د سړکونو دپاره 15 کروڑ روپۍ اخیستې دي، په کومې چې به د ضلعې بېلابېل سړکونه جوړېږي. هغوی په محکمه مواصلاتو نیوکه وکړه چې د لوارټن نه کلکټک پورې سړک یې نیمګړی پرېښی دی او په دې سړک مسافر یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي. هغوی په وزیر اعظم عمران خان هم ټکونه وکړل چې یو طرف ته هغوی دعوه کوي چې ملک کې به 10 اربه ونې لګوي، بل طرف ته د هغه د پارټۍ غړي د ټیمبر مافیا دنده کې ککړ دي. هغوی د چترال نه د LPG ګیس منصوبې ختمولو هم غندنه وکړه چې دې سره به زموږ جنګلات تباهۍ سره مخ شي. مولانا چترالي اخره کې د جغور او هنجور سړکونو پرانیسته هم وکړه. په دې مهال د سیمې خلکو د هغوی شکریا ادا کړه چې دوی زړه مطالبه سرته ورسېده. اخندزاده ګل احمد فاروقي، چترال.